الله الرحمن الرحيم. قصص النبيين الجزء الرابع. نننی سبق شلم نمبر درس تے عنوان دے ددی سبق فقه دقیق وعلم عمیق. عمیق جور، علم دقیق یعنی باریک بینی، فقه پوها، دقیق پوها او جور علم. وقد تجلى ذكاؤه وقدرته على الحكم الصحيح في قضية رفعت إلى والده العظيم. او تحقیق سره ښکاره کړی دی، تجلى یعنی ښکاره کړی، ذکاؤه ذکاوت د سلیمان علیه السلام یعنی اغا پوها، و قدرته قدرت داغا، علی الحکم الصحیح په صحیح حکم باندی، فی قضیتی په یو داسې فیصله په هکله په قضیه کې، رفعت الی والده العظیم چې وړاندې کړې شوه داغه ستر والد لخوا. نو فقال لقوم، کرم یو قوم او ډلې انګور باغ و، قد انبدت عناقیده چې په هغه کې د انګور وږي راووتل. نو فدخلت فیه غنم لقوم، د یو بل قوم ګډې او چیلې په هغه کې ورګډې شوې، ورننوتل. نو فافسدته، نو هغه یې ورته برباد کړه، فاسد یې کړه. نو فقضا فیصله یې روړه داود بالغنم لصاحب الکرم. نو داود علیه السلام مبارک باغ والا ته د ګډو او چیلو ورکولو فیصله ورکړه. ګوره یو فیصله داسې وه چې داود علیه السلام مبارک ته یې راوړې وه. نو سلیمان علیه السلام مبارک بیا دلته دا وویلې، مخکې به راشي، خو داود علیه السلام دا فیصله وکړه چې باغ والا ته دې دا ګډې او دا چیلي دي دا دې ورکړی شي. فقضا داود بالغنم، داود علیه السلام یعنی د ګډو بیزو ورکولو فیصله وکړه لصاحب الکرم، باغ والا ته. فقال سلیمان علیه السلام وفرمایل، عرض یې وکړو، غیر هذا یا نبی الله، ای د الله رسوله دا فیصله بل شان هم کیدلی شي. قال هغوی پوښتنه وکړه، وی فرمایل وما ذاک، هغه څنګه؟ قال وفرمایل چې تدفع الکرم الی صاحب الغنم، باغ ته دی یعنی د ګډو بیزو والا ته دا باغ چې دی دا دې حواله کړی شي، ورد کړی شي یعنی دفع دی شي. او فیقوم علیه، هغه به د دې ساتنه وکړي د دې باغ، کما کانه تر دې چې هغه داسې شي چې مخکې و، یعنی چې د دې فیصله وکړه چې دا باغ چې دی ګډو بیزو والا ته دې ورکړی شي، هغه دې د دې داسې ساتنه وکړي چې مخکې څنګه و. وتدفع الغنم الى صاحب الکرم، او دا ګډې او چیلي دي دا باغ والا ته وسپارل شي، یعنی دا ګډې بیزې چې دي دا د باغ والا ته ورکړل شي. نو فیصیب منها، تر څو چې ورنه هغه فایده حاصله کړي، یعنی دا باغ والا ته دې ورکړی شي، هغه دې پې میده به دې روي نو ابس کې. حتی اذا کان الکرم کما کان، نو دفعت الکرم الی صاحبه، حتی اذا کان الکرم تر دې چې باغ خپل حالت ته راولي، کما کان مخکې چې څنګه و، نو دفعت الکرم الی صاحبه، باغ دې هغه اصلي مالک ته بیا حواله کړی شي. یعنی فیصله داسې وشوه چې دا باغ چې دی هغوی ګډو بیزو چې دی خراب کړی دی، نو بس دا باغ د هغوی ته ورکړل شي، دا ګډې بیزې دي د باغ والا ته ورکړی شي، باغ ساتنې دې وکړي چې څنګه مخکې و هغه رنګ هغه حالت ته ورسي، نو بیا دې واپس تبادله وکړي.
نو ودفعت الغنم الى صاحبها او ګډي چیلې دی هغه اصلي مالک ته چې دی هغه دی بیا وسپارل شي. وخصه الله بفقه دقیق. نو دا د سلیمان علیه السلام فیصله او داود علیه السلام مخکې فیصله چې وکم واورېد هغه وه، نو دا د دې وه چې داسې دې وکړی شي. نو وخصه الله بفقه ودقیق وعلم عمیق. نو الله رب العزت هغوی ته باریک دقیق جوور علم ته خاص کړی و، یعنی باری تعالی ورته داسې علم ورکړی و. نو فقال الله رب العزت فرمایلی دی قرآن عظیم الشان کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. وداود او یاد کړه هغه وخت وسلیمان وداود وسلیمان معذرت سره سبق معنا دغه شوی وداود وسلیمان او یاد کړه داود او د سلیمان علیهم السلام یعنی هغه قصه اذ کله چې یحکمانی دواړه فیصله کوله فی الحرث په باره د فصل کې اذ کله چې نفشت سریدلیو فیه پاغه کې غنم ګډي بیزی القوم د خلکو یعنی د قوم وکنا وو مونږه لحکمهم د فیصلې د هغې شاهدین خبر لرونکي یعنی حاضر ناظرو. ففهمناها پس پوکړو مونږ په هغه فیصله کې سلیمان علیه السلام وکلن او هر یو ته آتینا ورکړی و مونږه حکمن پیغمبري وعلما او علم. نو خلاصه په دې عبارت کې د حضرت سلیمان علیه السلام ته چې باری تعالی کم پوها او هغه باریک بینی یعنی داسې علم یې ورکړی و چې فقه دقیق وعلم عمیق یعنی دقیق پوها او زور علم چې کم ورکړی و نو په دې کې ذکر شو چې تاسې واورئ.